په افغانستان کې د پوهنتونونو په راتلونکي داخلي امتحان یعنې کانکور کې د نجونو په تړاو مهم خبر اعلان شو. سلامونه، ستړي مشئ. درنو کتونکو، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پوهنتونونو د لومړیو پړاو داخلي امتحان یعنې کانکور د پیلېدو اعلان وکړ، خو نجونو پکې بیا ګډون نشي کولی. د امتحانونو ملي ادارې ویلي په امتحان کې د نجونو د ګډون پریکړه د تعلیم او لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري. د طالبانو حکومت وایي دا ځل به داخلي امتحانونه له پښتو او دري ژبو سره په عربي او انګریزي ژبه هم اخیستل کیږي. وایي په عربي او انګریزي ژبه هم پوښتنې تیاری کړي دي. د طالبانو د حکومت د امتحانونو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د پوهنتونونو راتلونکي داخلي امتحان اعلان وکړ، خو د نجونو د ګډون په اړه یې وویل هر کله چې د فورمو ترتیب او کړنلارې بشپړه شي او کله چې ازموینې ملي ادارې ته مراجعه وکړي موږ له هغې ازموینې اخلو. دا مسایل د ادارو پورې مربوط دي، د هغوی ادارو له پالیسیو سره تړاو لري. د دغسې مسایلو په اړه ښه به وي چې له هغوی پوښتنه وشي. د 2022 له سپټمبر میاشتې راهیسې 909 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیمه محرومې ساتلې دي او له یو نیم کال راهیسې چې 1519 ورځې کېږي د نجونو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو ادارې بندې ساتل شوي دي. د طالبانو د حکومت د امتحانونو ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی وویل د روان کال د پوهنتونونو داخلي امتحانونه به په 5 پړاوونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. حقانی وویل د لومړي پړاو امتحانونه به د جون پر 4 پیلیږي او 3 ورځې به دوام کوي. د دویم پړاو امتحانونه به د جون پر 21 او 22، د دریم پړاو امتحانونه به د جون پر 28 او 28، د څلورم پړاو امتحانونه به د جون پر 4، 5 او 6 او د 5م پړاو امتحانونه به د جولای پر 12 ترسره کیږي. حقانی ویل د داخلي امتحانونو د سیستم د معیاري کېدو لپاره د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت په همکارۍ د سیستم پر اصلاح او نوي کېدو کار شوی، خو دی نه دی ویلي چې په دې برخه کې ولې د نجونو د ګډون په اړه کار نه دی شوی. د طالبانو د حکومت د امتحانونو د ملي ادارې مشر دا ونه ویل چې دا ځل به په دغو امتحانونو کې څومره کسان ګډون کوي، خو وایي تیر کال 43,240 هلکانو په داخلي امتحانونو کې ګډون کړی و، په دغو کې 43,306 بریالي شوي وو. د ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ تنظیم، د بشري حقونو نړیوالو ادارو، امریکا او ګڼ شمېر هیوادونو په وار وار د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو پر اعلی تعلیم لګولې بندیز ختم کړي، خو اسلامي امارت وایي چې تر 4م ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم یې بشپړ بندیز نه دی لګولی، بلکې د لنډې مودې لپاره یې ځنډولی دی او کله چې په دې برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي هغوی ته به بیرته د تعلیم اجازه ورکړي. خو تر 3 کلونو تېرېدو وروسته لا هم د دغه اقداماتو نتیجه نه ده ښکاره شوې.